ارمان لرم پر سر باندې د یار د قدمو چې سر پر سجود یم لکه لار د قدمو ارمان لرم پر سر باندې د یار د قدر ور اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې او تربیې و خپرونو ته په دې هیله چې په ژوند کې پوره ګټه ځینې حاصله کړئ. جدا یم لکه لار د قدمو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه به په ورین تندي باندې خبرې کولې. که هر سړی هر وخت مخ پړسولی او تنده یې تریو کړی وي او خلک هیڅ وخت د هغه پر شونډو مسکا نه ویني نو هغه په زړه پورې شخصیت نه ګڼل کیږي. د هغه مصنوعي چلند او حرکت ته خلک د کرکې په سترګه ګوري. د نړۍ تر ټولو ستر د روحیاتو روزونکی دې اړخ ته هم پوره پاملرنه کوي. که تاریخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په چلند، جدیتوب، متانت کې له جوړه وړاندې کولو څخه پاتې راغلی وي نو په خوش اخلاقي، شګفته مزاجي، حسن ذوق، مسکا او ټوکو کې هم د هغه ثاني نشي وړاندې کولی. ولې؟ د هغه په جدیت، ټوکو، خبرو او مسکا کې هم تر ډیره حده توازن او بېمثاله اعتدال شتون درلود. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکا د عامو خلکو په څیر یوازې د غاښونو ښکاره کول نه وه بلکې د هغه د یوې مسکا سره په درجنونو زړونه باغ باغ کیدل، د سلګونو ټپونو او زخمونو ملهم او پټۍ کیدله. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښه ذوق، لطافت او ټوکو کې د کوشش سربیره د زیږتوب او شډلوالي ذره هومره څرک هم نه ښکاره کیدلو. که هغه د صحابه کرامو ناستې او مجلسونه په خپلو خطبو سره ګرم کړي ول، په خپلې وینا او تقریر یې غونډې او محفلونه ګوته په غاښ کړي ول، په خپلو زړهسواندو نصیحتونو یې د اوښکو او زګیرویو حالت رامنځته کړی و نو هلته بیا هغه په خپلې خوش اخلاقي او خوش مزاجي ناستې او مجلسونه ګل و ګلزار کړل. همدارنګه یې د ژوند په لوړو ژورو کې د ژوند هیله او تمه هم ورکړه او د هرې ټوکې په وسیله یې یو نه یو حقیقت هم د هغوی په ذهنونو کې کیناوه. تاسې وګورئ حضرت حسن رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي قال اتت عجوز الى النبي صلی الله علیه وسلم فقالت یا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنه فقال يا ام فلان ان الجنه لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي فقال اخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه وایي یوه زړه ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او ویلې چې ای د الله رسوله ما ته دعا وکړئ چې الله ما ته جنت را په برخه کړي او زه جنت ته لاړه شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هیڅ زړه او بوډۍ ښځه به جنت ته نه ننوځي.
بوډۍ چې کله دا خبره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خولې څخه واورېدله په سترګو کې اوښکې راغلې ویې ژړلې او بیرته ولاړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وویلې چې دې ښځې ته تاسو خبر ورکړئ چې الله تعالی تا د بوډیتوب او زوړوالي په حالت کې جنت ته نه بیایي، بلکې هلته به بوډۍ ځوانیږي او جنت ته به ننوځي. او رسول الله دا آیت تلاوت که چې الله فرمایي موږ به هغوی له سره پیدا کړو، هغوی به پیغلې او باکرې وګرځوو، بیا به جنت ته داخلي کړو چې د خپلو خاوندانو غوښتونکي به مي او په عمر کې به هم همسنه او همزولي وي. په دې توګه ټوکې له حد څخه وانړولې، بلکې کله چې ولیدل بوډۍ خواشینې او خفه شوه نو هغه سمدستي د ډاډمن ځواب په ورکولو سره هغه مطمئنه او ډاډمنه کړه، ولې د هغې ټوکې په وسیله یې دا خبره روښانه کړه چې جنت ته به زړه او بوډۍ ښځه د ځواني په صورت کې داخلیږي او هلته به د بوډاوالي او زړښت هیڅ نوم او نشان نه وي. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو ته وګورئ چې څومره په ورین تندي باندې اوریدونکو سره خبرې کوي او په خپلو خبرو کې د ټوکو نه هم کار اخلي. زړه راځي ورته وایي یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې جنت ته لاړه شم. رسول الله ورته وایي چې الله زړې جنت ته نه داخلوي، هغه جاړي روانیږي، خو رسول الله ورته وایي چې راوګرځه ته به د بوډیتوب په حالت کې جنت ته ننوځې، الله به دې ځوانوي. همدارنګه بل حدیث حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت کوي، فرمایي ان رجلا استحمل رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال انی حاملك على ولد ناقه فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او د صدقې یو اوښې وغوښت تر څو په هغه سامان بار کړي او خپل کور ته ورسوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته ویلې سمه ده زه تاته د اوښ یو بچی درکوم، په هغه باندې خپل سامان بار که او کور ته یې. هغه سړي ویلې ای د الله رسوله زه به د اوښ په بچي څه وکړم، هغه زما بار چیرته وړی شي؟ رسول الله ورته ویلې اوښ هم د اوښې بچی وي، که څومره غټ شي هغه د اوښې بچی وي. تاسو د رسول الله دې ټوکې ته ګورئ. دا ټوکه چې چا هم اوریدلی وي نو یقینا یوازې مسکی شوی نه بلکې خندېدلی به هم وي، ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدف او مخه یوازې د خلکو خندول نه و، بلکې هدف یې د هغه سړي ذهني روزنه وه، د هغه ذهن فکر او غور کولو ته چمتو کول ول او په هغه کې د نتیجې اخیستلو او ترلاسه کولو صلاحیت او استعداد پیدا کول ول. دا خبره روښانه کړه که اوښ څومره هم غټ شي، څومره مالونه او بارونه په خپل شا ویسي او وګرځوي، هغه بیا هم د اوښې بچی دی. په اصل کې د یو کم ذهنه لپاره د ذهانت استعداد او لیاقت پیدا کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدف و. رسول الله صلی الله علیه وسلم پرته د کومې موخې او هدف څخه هم ټوکې کولې، خو توازن او اعتدال به یې له لاسه نه ورکوه. د طبیعت او مزاج رنګ به یې په اوړو کې د مالګې په څیر لږ و، او بله دا چې د هغه په ټوکو کې نه د چا زړه ځورونه او دل آزاري وه او نه هم د حق خلاف کومه خبره، لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انی لا اقول الا حق. ابو هریره وایي چې موږ په تعجب سره ویل یا رسول الله آیا تاسو هم زموږ سره ټوکې کوئ؟ رسول الله وفرمیل هو زه د حق خلاف هیڅ خبره نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به بغیر د کومې موخې او هدف څخه ټوکې کولې، خو توازن او اعتدال به یې له لاسه نه ورکوه. په اصل کې د مذهب په اړه تل خلکو دا نظر او تصور لرلی چې د دې د منونکو او پیروانو مخونه او څیرې دې ژړغونې او جدي وي او طبیعت دې وچ او زیړ، خو د انقلابي کارنامو د ترسره کولو لپاره دا ضروري او اړینه ده چې هغه په مسکا او ټوکو د ژوند د مسئولیتونو د بوج سپکولو کوشش وکړي، په ناسته او مجلس کې د شکفتګي او تازگی فضا رامنځته کړي، د خپلو ملګرو او دوستانو د غمونو بوج سپک کړي او د هغوی په زړونو کې ځای پیدا کړي. ځکه نو راوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه فرمایي سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم
عن عمرة قالت سألت عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه قالت كالرجل من رجالكم إنه كان أكرم الناس وأحسن الناس وألين الناس ضحاكا بصاما. حضرت عمره رضی الله عنها فرمایي چې ما له بیبي عایشې رضی الله عنها نه پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو بیبیانو سره څرنګه سلوک کوي. حضرت عایشې رضی الله عنها راته ویل هغه هم ستاسې د خاوندانو په شان دی، خو هغه په ټولو انسانانو کې معزز، غوره او نرم انسان دی. هغه ډیر مسکی کیدونکی او تبسم کوونکی دی چې تل لپاره د هغه په شونډو باندې مسکا او خندا خپروي. که بلونکی تل لپاره د مسکا او د خندا نه کار واخلي نو انشاءالله په ژوند کې به ناکام هم نه وي او اوریدونکي او هغه کسانو ته چې دا خبرې کوي تل لپاره به د دې خبرې د زړه په مینه باندې اوري. همدارنګه بل حدیث امام ترمذي رحمه الله د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی دی. هغه فرمایي چې یو سړی له اطرافي خلکو څخه چې زهرا نومیده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به له اطرافو او د بانډو څخه ډالۍ رالیږلې او ځان سره به یې ډالۍ راوړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم د هغه لپاره د تللو په وخت کې ډالۍ برابرولې. کله به چې هغه د کلي نه راغی رسول الله ته به یې ډالۍ راوړې نو دا به چې کله روانېده خپل کلي ته رسول الله به ورته ډالۍ برابروله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل زهرا په کلي او بانډه کې زموږ ګمارلی دی او زه په ښار کې د هغه ګمارلی یم. یعنی هغه زموږ نماینده دی په بانډه کې او په کلي کې او زه د هغه نماینده یم په ښار کې. په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا سړی ډېر ګران و. هغه بدرنګه او لنډی و. یوه ورځ زهرا په بازار کې خپل سامان خرڅوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی او د شا لخوا یې پرې سترګې پټې کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاسونه د هغه په سترګو باندې ونیول او هغه رسول الله نشو لیدلی. نو نبی علیه الصلاة وسلام ورته ویلې زه څوک یم؟ زهرا چې کله پوه شه چې دا خو محمد رسول الله دی نو د مینې څخه یې خپلې اوږې د رسول الله د سینې سره سلولې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوکو کې وویل چې دا غلام څوک اخلي؟ رسول الله ورسره ټوکې کولې. زهرا ویل یا رسول الله زما غوندې بیکاره او ناکاره غلام څوک اخلي؟ زما رنګم تور دی او تنه مې هم ټیټه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ته د الله په وړاندې ناکاره او بې ارزښته نه یې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پاکې ټوکې وګورئ او غور وکړئ چې د یو بشپړ او ستر انقلاب د مسؤلیتونو سره سره هغه د مسکا او خندا لپاره د ژوند په نقشه کې ځای ورکړی و. یو ځل په یو مجلس کې خرماوې خوړل کېدې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټوکو په توګه د خپلو د خرماګانو زړي راوویستل او د حضرت علی کرم الله وجهه مخې ته یې کیښودل او هلته یې واچول. په آخر کې حضرت علی کرم الله وجهه ته وویل ای علي تا خو ډېرې خرماګانې وخوړلې. حضرت علی کرم الله وجهه د ټوکې ځواب په ټوکې کې ورکه او ویل هو ما خرما د زړو سره نه دي خوړلې. ما خرما د زړو سره نه دي خوړلې. یعنې که خرما مې خوړلي زړه مې رایستلي. ستاسو په مخه کې چې د خرما زړي نشته دی تاسو د زړو سره خوړلي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټوکې به د څومره دردمند او دردېدلو لپاره درمل ثابت شوي وي څومره غمونه به په دې سره له منځه تللي او ورک شوي وي. د دې اندازه له دې روایت څخه په ډاکه کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپلو ملګرو او دوستانو سره په داسې انداز او بڼه ټوکې کولې چې د ملګرو په زړو کې به یې د خپلې مینې تخم کره. یو بلونکی او دعوتګر هم باید تل لپاره په خپلو خولو په خپلو شونډو باندې مسکا ولري او د شریعت دننه هغو سره ټوکې وکړي تر څو چې د خپلې مینې تخم د هغو په زړونو کې وکري. نور به مو واورو قدرمن اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. فریاده چې ورځو هره شیبه شمارو په زړه فریاده چې ورځو هره شیبه شمارو په زړه له زړه سمو وتلی وي شمار د قدمو چې سر پر سجده یم لکه لار د قدمو
ارمان لرم پر سر باندې د یار د قدمو چې سر پر سجود یم لکه لار د قدمو. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه به د سختي پر ځای نرمي غوره کوله. موږ چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې په طریقو غور کوو نو له احادیثو څخه دا خبره موږ ته په ډاګه کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښوونې روزنې اصلاح او تزکیې په لړ کې نه د سختي او شدت رویه غوره کړې او نه یې هم نورو ته د دې اجازه ورکړې. د هغه شخصیت د خلکو لپاره ډیر زړه راښکونکی او ګران و ځکه چې هغه کله هم د توان او وس څخه زیات بوج او بار په چا نه اچولو. هغه به په څرګندو ټکو کې ویل یا ایها الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون فان الله لا یمل حتی تملوا. رسول الله به دا په ډاګه ویل چې خلکو خپل ځان په دومره عمل او کار مکلف کړئ د څومره چې په تاسو کې وس او توان وي ځکه چې الله رب العزت نه ستړی کیږي خو تاسو ستړي کیږئ. همدارنګه حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبه فصددوا وقاربوا وابشروا رواه البخاری. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله وفرمیل دین آسانه دی خو که څوک د سختي او شدت رویه خپله کړي هغه به مغلوبیږي هغه به کله هم نه کامیابیږي ځکه نو نیغه او منځنۍ لاره غوره او زیری او بشارت ترلاسه کړئ. یعنې منځنۍ لاره غوره کړئ او زیری او بشارت ترلاسه کړئ. دین خلکو ته په واقعي توګه بیان کړئ. هغه څه چې الله ویلي هغه څه چې د الله رسول ویلي دي په هغو کې بشارت دی په هغو کې یسر دی او خلکو ته د منلو وړ دی په هغه طریقه یې خلکو ته بیان کړئ. او که چا د خپل ځان نه په دین کې شدت او سختی اختیار کړه نو د هغه کرکه به د خلکو په زړونو کې پیدا شي. کله به هم د دې خبره ونه مني او کله به هم د دې د خبرې منلو ته غاړه کښېنږدي او تل لپاره به دوی سره مینه او نفرت کوي او په خپلو بدو اعمالو به لا هم پرله پسې روان وي. د ښوونې او روزنې په لړ کې نرمي او آسانی خپلول او د سختي څخه ډډه کول څومره ضروري دي. د دې اندازه له دې خبرې څخه کیدلی شي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رضی الله عنه او حضرت ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه یمن ته ولیږل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته نصیحت وکوي فرمایل چې نرمي کوئ سختي مه کوئ زیری ورکوئ بیزاري مه کوئ یو ځای او متحده اوسیږئ د خپل منځي اختلاف څخه لرې اوسئ. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث موږ د زړه په مینه باندې واورو متحد شو نرمي اختیار کړو خلک بیزاره نه کړو هغو ته بشارت ورکړو انشاء الله چې ټولو به دین ته غاړه ایښې وي خو موږ یو په بل باندې لګیږو چې دا د کوم ځای نه راغی او دا څه وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دې خبرې خاص خیال ساتلو چې اسلامي زده کړې او ښوونې په آسانه توګه وړاندې کړی شي تر څو صحابه کرام رضی الله عنهم په ډېر وړي تندي سره د هغه زده کړې خپلې کړي او په خپل ژوند کې هغو ته د عمل جامه ور واغوندي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله یحب ان تؤتی رخصه کما یکره ان تؤتی معصیته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت دا خبره خوښوي چې د هغه د ورکړل شوي رخصت څخه ګټه پورته شي لکه څرنګه چې دا نه خوښوي چې د هغه نافرمانی دې وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په خپله ډېر اوږد لمونځ کوه تر دې چې کله به د شپې د تهجد لمانځه کولو لپاره رسول الله پورته شه نو دومره ډېر به ودرېده چې پښې مبارکې به وپړسېدلې خو کله به چې امامت کوه نو د خلکو د سهولت او آسانی لپاره به لنډ لمونځ کوه. رسول الله فرمایي
اذا صلى احدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. رسول الله فرمایي ستاسو څخه چې کله څوک امامت کوي نو لنډ لمونځ دې وکړي، ځکه چې په مقتدیانو کې به ضعیفه، ناروغه او بوډاګان هم وي، او کله چې له تاسو څخه څوک ځان ته لمونځ کوي نو د خپلې خوښې سره دې هغه اوږدوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو ملګرو او دوستانو سره د نرمي او آساني رویه له دې څخه نوره زیاته څه کیدی شي؟ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همدغه چلند او روش و چې صحابه و کرامو رضوان الله تعالی اجمعین په رسول الله ځانونه فدا او قربان کړي ول، او په رسول الله د خپل ځان قربانول د خپل نیکبختي او سعادت ګڼه. د رسول الله د خولې نه به خبره نه وه راوتلې چې هغوی به هغه ته د عمل جامه ورغوستله. که رسول الله صلی الله علیه وسلم د نرمی او آسانی پر ځای د شدت او سختی رویه او چلند غوره کړی وی، یا د خپلې خبرې د تابعداري او منلو لپاره د زور او ځواک څخه کار اخیستی وی، نو د صحابه و کرامو په شمیر کې به د ډېرېدو پر ځای ورځ په ورځ په هغه کې کموالی راغلی وی، او هغه به یوازې پاتې وی. خپله قرآن کریم د دې شهادت او ګواهي په دې ډول ورکوي. الله فرمایي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوکلین. ای پیغمبره دا د الله تعالی ستر رحمت دی چې ته د هغوی لپاره نرم مزاجه ثابت شوې، او که نه ته چیرې سخت مزاجه، تند مزاجه او سخت زړه وی، نو دا ټول به ستا له شاوخوا څخه تښتېدلي وی او تللي به وی، او ته به یوازې پاتې وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوند د دې خبرې ګواهي او شهادت ورکوي چې هغه یوازې په دوه حالتونو کې له سختۍ څخه کار اخیستی، د جنگ پر مهال او یا هم په مجرمینو د شرعي حدودو د نافذولو په وخت کې، او که نه د اصلاح، روزنې، بلنې او تبلیغ په لړ کې به هغه تل د نرمي، آساني او مینې څخه کار اخیسته، او د دې خبرې هڅه به یې کوله چې په اسلام عمل کول د ټولو خلکو لپاره آسانه شي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کله هم د داسې کار حکم نه دی کړی چې د خلکو لپاره د عمل وړ نه و او یا هم د هغوی د توان څخه بهر و. رسول الله صلی الله علیه وسلم تل د نرمي او سختی ګډ او شریک اسلوب او طریقه خپلوله. کله به چې د زجر او رټلو اړتیا پیښېده نو په هغې کې به هم اوریدونکو د مینې، شفقت او محبت احساس کوه، ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي إن الرفق لا يكون في شيء إلا ظانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي په کوم شي کې چې د نرمي څخه کار اخیستل کیږي نو نرمي هغه ښایسته کوي، او په کوم شي کې چې سختی کیږي نو سختی هغه داغداره کوي. همدارنګه حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي ان اعرابیا بال في المسجد فقاموا الیه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تظلموه ثم دعا بدلو من ماء فصب علیه. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې یو بانډچي او کلیوال راغی او په جومات کې اودس ماته یې وکړه، بول یې وکړې، خلک د هغه د منع کولو لپاره ودرېدل څو هغه ووهي. رسول الله وفرمیل هغه پرېږدئ، یو ډوچه اوبه او یو لوښی راوړئ، په هغه باندې اوبه واچوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نرمي او آسانی په خپلولو او د نرمي او آسانی د پوهې او تعلیم په ورکولو سره د خپلو صحابه و کرامو د سیرتونو او اخلاقو د لطف او مرحمت، نرمۍ او رفقت لوړ مثال قایم کړی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تګلارې پایله او نتیجه وه چې هیڅ چا هم د اسلام قبلولو او منلو وروسته د اسلام د دایرې څخه وتلو ته زړه نه ښه کوه. نو اوس هم هر بلونکی، هر استاز باید نرمي غوره کړي، شدت غوره نه کړي، د خلکو زړونه خپل کړي او د خپله خبره ډیره په ښه طریقې سره د خلکو په زړونو کې کینوي او اسلام په واقعي توګه خلکو ته بیان کړي. دا د رسول الله د روزنې طریقې دي. که دا په ژوند کې عملي کړو کله به هم کم مشکل سره مخ نه شو. نو قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب.
ولاړ پر پولو اوشکو د ظلم پر خلاف چې چاته مو معلوم نسوه اثار د قدمو چې سر پر سجود یم لکه لار د قدمو ارمان لرم پر سر باندې د یار د قدمو چې سر پر سجود یم لکه لار د قدمو هوا غوندي یا نستهیس د لارې ضرورت هوا غوندي یا نستهیس د لارې ضرورت هغوی چې پر بڼو کوي رفتار د قدمو چې سر پر سجود یم لکه لار د قدمو ارمان لرم پر سر باندې د یار د قدمو چې سر پر سجود یم لکه لار د قدمو ارمان لرم پر سر باندې د یار د قدمو چې سر پر سجود یم لکه لار د قدمو